سلامونه ملګرو، شمشو ګیلمنه ټیک ټاکره د هغې خلاف اف آی آر درج سو. په سوشل میډیا باندې دا خبر شلیږي چې ګیلمنه ګرفتار سوله، خو تر اوسه پورې ګیلمنه نه ده نیول سوې. د شاهنام خان له خولې نه اورو شاهنام خان اف آی آر پې درج کړی دی. شاهنام خان د دې په اړه باندې څه وایي، خو تر اوسه پورې دا نه ده نیول سوې. نو ملګرو، د ګیلمنې په اړه باندې د شاهنام خان له خولې نه مکمل بیان اورو چې په کومه تاڼه کې او په کوم ځای کې په دې باندې اف آی آر درج سوی دی او دا به کله نیول کیږي. نو مکمله ویډیو راځي د شاهنام خان له خولې نه اورو او بعد کې هغه ویډیو اورو چې ګیلمنې شاهنام ته دمکیانې ورکړې وي، هغه ویډیو هم مکمله ګورو. نو دوستانو، له اخره راسره اوسئ، راځئ دغه ویډیو وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ټیک ټاکر چا چې زما د سر قیمت لګولو، چا چې دا خبره کوله چې د تبزه ډیره سخت سزا ورکوم، چا چې دا خبره کوله چې دې بزو مړ کوم، الحمدلله خیبر پختونخوا پولیس د دغه فحاش ټیک ټاکر خلاف اف آی آر کټ کو. زه دا ډیره زیاته شکریا ادا کوم. دا جنگ زمونږ جنگ نو، دا زمونږ د روان نسل جنگ او د هغه خلکو خلاف چا چې دې کې زمونږ معاشره تباہ کوله. دا هغه ټیک ټاکر دا چې کومه ټول شپه فحاشي کوي، ټول شپه دا په لایف کې شراب کې، ټول شپه دا په لایف کې چرس کې، او دا غینه پس بیا دا هغه الفاظ استعمالي چې هغه د نکولوي. دا زمونږ د روان نسل د پاره یو ناسور جوړ شوی دی. دا د شما ټیک ټاکران دي او هغه دلته کې لګیا دي زمونږ روان نسل تباہ کوي. الحمدلله مونږ خپل فرض ادا کو او مونږ دې ته دا میسج هم ورکو چې دا بنانا ریپبلک نه ده، دا پاکستان دی. دلته کې کته د چا د سر قیمت لګي، دلته کې کته د چا د بے عزتۍ قیمت لګي، نو دا غي بتا ته سزا ملاويږي. او ان شاء الله اوس لک صبر وکا چې خیبر پختونخوا پولیس تا د دې سزا درکړي. د ملک آئین او قانون شته. مونږ د فس نه دا خبره کړې ده چې په دې ملک د آئین او قانون نه ماروا څوک نشته. دلته چې هر څه کیږي د آئین او قانون مطابق به کیږي. اوس به ان شاء الله تاسو ته پته ولګي چې آئین څه ته وایي او قانون څه ته وایي. خلکو د سرونو قیمت لګي، ته ډېره غټه بدمعاش ہے، قانون منی هغه به ان شاء الله توس ډېر زرو منی. بیا الله نه معافي غواړي، خو الله به توبه نه قبلي. چې د شپږ میاشتو لور یو خزه پریدي، نو هغه به کم قسم خزي. شمشو ګیلمنې د شاهنام خان د سر قیمت لګولې ده او ورسره د حنیف خان د سر قیمت هم لګولې ده. هغه شمشو ګیلمنه چې د هغې 3 بچیان دي او یو ماشوم معذوره هم ده، چې د هغې معذورو ماشومانو خیال ورسره نشته چې دغه پیسې پاغي ولګي، الټر الګي او د شاهنام خان او د حنیف خان د سر قیمت لګي چې دومره پیسې ورکوم او د دې کفاره مال پکار دي او د دې مړ وجود مال پکار دي. السلام علیکم شاهنام خان. وعلیکم السلام. دا ډیټیل راته لګ بیان کې. شمشو ستاسو د سر قیمت لګولې دي. دا سیدا ما ته ډیرو زیاتو خلکو ویډیوز رولېږلې چې ډیجیټل خیرماره چې کومه ده، نو هغه په ویډیوز کې ویلي دي چې چا د نقصان ورسولونو هغه مانه پیسې والی قبل چا ورته ورسولونو ما پسې د شماري. زه دا یو خبره کوم چې الحمدلله مونږه په یو ښه کاز باندې راوتیو. مونږه د خپل را روان مستقبل د لپاره جنگ کوو. هغه جنگ دا دی چې دی زمونږه سوسایټي ټوله تباہ کړه. مونږ په مینت او په هر څه دی ته ستړي شو، خو اوس چونکې دا خبره ده تر راغله دا چې مونږ صرف او صرف د خپل را روان نسل لپاره یو خپل پاکستان غواړو. پاغه کې کوم ته څوک دمکی را کوي، مونږ ته نه یریګو. کوم ته یو کس نقصان را رسي رو دی رسي، مونږ د دغه بالکل هیڅ قسمه پروا نه کوو. خو زه تاسو د شیشه په وساتت صرف د ډیجیټل خیرماره ته یو میسج ورکوم چې ته خو راځي د خلکو د سرونو قیمت لګي، ته ډېره غټه بدمعاش ہے، ته نه ریاست منی نه قانون منی، هغه به ان شاء الله توس ډېر زرو منی ان شاء الله. خو زه ته دا یو میسج در کوم چې دا کمې پیسې ته زمونږ په سر ورکې دا غي نیمه د خپل بچو لولېګا. هغه بچی چا چې تا پریخي دی کور کې او ته راغله تا کې دومره احساس نشتا، تا کې د انسانیت قدر نشتا، ته یو خپل بچو د پاره ته ستا ویلیو نشته، نو ته به د نور چا د پاره سي. خو زه صرف دا یو خبره کوم، دا هغه خلک دي چې څوک ټول ورځ نشه، ټول شپه په نشه کې دود پراتی د هر سنه غافل دي. او الله تعالی زما په خیال وختي حنیف خان دا خبرو کا چې دا نن کومه ګیره ده، د خپل بچو په آزار کې ګیره ده، په خپل بچو په تکلیف کې دا ګیره ده. دا غپلار خبره چې مورې دی یقینو ساته خفشم چې د شپږ میاشتو لور یو خزه پریدي، نو هغه به کم قسم خزي. نو زه صرف دا یو خبره تاسو په شیشه کوم چې موږ بالکل د دمکیانو نه یریګو. په یو ریاست کې جون کوو، دلته آئین او قانون شته او ان شاء الله د آئین او قانون مطابق به ته سزا ملاوي. ستاسو د سر قیمت دې څومره لګولې د شمشو ګیلمنې کوم چې ځان ته ډیجیټل خیرماره نه ډیجیټل بدمعاش اوس
دا سیدا هغه خو د پیسو ډیر خبرې کړې دي مختلف ویډیوز کې کړې دي هغه ماته شرم راځي چې دا خبره ډیسکس کوم ټیک شو کنه مونږه مقابله کو زه وت اساس په شیشه ويم چې د فحاشۍ ختمولو لمونږ هر حد تطلو ته تیار یو ته فحاشي کولو کې هر حد ته ګورو چې سکیږي شانام خان دا چې 2 لکه 3 لکه یا 15 لکه روپے ستا په سر باندې لګی چې یار د سر ماته په کار د دوره پیسې زور کوم د دې چې کوم هغه ماشومه دا هغه کوم چې د شپږو میاشتو پرې خوا کوم چې ډېسه بلوم دا د خپونم مازوره ده کداغه پیسې دی په هغه ولګول نو کم از کم خو به د ګرځېدو قابل شي احساس یو انسان چې خپل بچونه منکر وي خپل بچی نه مني نو هغه به د بچو خیال ساتي او زم چې دې به اخیری جون چې کوم الله تعالی انسان له سزا په دنیا ورکیه به ډیره خراب وي او دا به بیا الله نه معافي غواړي خو الله به توبه نه قبلې دې ته اوسم وخت چې دا الله نه توبه وباسي ډیره مهرباني جی د شانام خان خبره تاسو واورېدې ډیجیټل